انسان او خدای دا د دکتور مصطفی چمران اثر دی. پښتو ژباړه نقیب احمد عزیزی کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. د ایډیالوژي په باره کې مو خبرې وکړې چې باید یوه بشپړه ایډیالوژي درې بنسټونه ولري، یو فلسفي، دویم اقتصادي او دریم یې حکومتي و. د دریو مهمو مکتبونو په هکله هم وغږیدو چې د مارکسیزم فلسفي بنسټ ماټریالیزم دی او په لویدیځ پانګوال سیستم کې فلسفي تهداب ایډیالیزم دی. د دغو مکتبونو تر پرتلنې وروسته مو د اسلام فلسفي بنسټ پر ریالیزم ولاړ وباله چې تحقیقي مکتب یې هم ګڼلی شو. د فلسفي بنسټونو اړوند مو وویل چې ماټریالیزم د مادې پر اصالت باور لري او په کپیټالیزم کې اعتقاد د ذهن پر اصالت راټول دی، خو په اسلامي مکتب کې ګروهه د خدای پر اصالت ده. خدای اصیل دی او مطلق اصالت لري. مادي مکتب د مادي پر اصالت د باوري له مخې وایي چې ماده د فکر خالقه ده، یعنی که فکر موجود وي نو هم د مادي مخلوق دی. په ایډیالیزم کې د دې برعکس خبره کیږي، هغه ایډیا یا ذهن د مادي خالق بلل شي. د دوی په باور ګواکې دا زموږ ذهن دی چې د دنیا وجود تصور کوو او ماده یې پیدا کړې ده. د اسلام په مکتب کې بیا د ذهن او مادي خالق خدای دی. زموږ په مکتب کې وینو چې نه ماده د ذهن او نه ذهن د مادي خالق دی، بلکې د لوی خدای په نامه یو بل خالق شته چې هم یې ذهن په تخلیق کې شامل دی او هم ماده. تر دې وروسته مو د شناخت یا معرفت په اړه بحث وکړو. ماټریالیستان د مادي پر عیني پیژندنه باور لري او ایډیالیستان دغه شناخت ته ذهني وایي، خو موږ په اسلام کې معتقد یو چې ماده له ذهنه د باندې شته، یوازې پیژندنه یې ذهني بعد لري. بیا مو پر جبر خبرې وکړې چې مادي مکتب پر مطلق جبر باوري دی او په ایډیالیزم کې بیا اختیار مطلق دی. موږ د امام جعفر صادق د قول لا جبر ولا تفویض له مخې معتقد یو چې نه جبر نه اختیار، په بل تعبیر اختیار له جبر سره دی. نسبیت هم چې مهمه مسئله ده بیان شو. ماده پرستان وایي ټول شیان نسبی دي، ایډیالیستان وایي هر څه مطلق، خو د اسلامي مکتب له مخې مادي دنیا نسبی او ماورا عالم مطلق دی. د فلسفې په دایره کې نور بحثونه هم خورا ډیر دي، لکه حرکت، سکون، اخلاق او داسې نور. دا چې د ټولو د بیان فرصت نه لرو، خو دا حقیقت څرګندیږي او درکولی شو چې د ختیځ او لویدیځ د سیستمونو په منځ کې منځنی او د واسطي مکتب اسلام دی. دلته له شویو بحثونو څرګندیږي چې زموږ مکتب نه شرقي مکتب دی او نه غربي دی. ځینې کسان شته چې په تیروتنه اسلام له سوسیالیزم یا نورو سیستمونو سره ګډوي. په وروستیو وختونو کې ځینې خوځښتونه جوړ شول چې پکې ځینې روښانفکره مسلمان هڅه کوي اسلام یو سوسیالیستي مکتب ثابت کړي. زه چې په ایران کې محصل وم، د خدای پرستانو په نامه یو حزب یا فلسفي خوځښت جوړ شو. مرحوم جمال عبدالناصر په مصر کې خپل سیستم ته اسلامي اشتراکیت نوم ورکړی و، یعنی اسلامی سوسیالیزم. څو کله مخکې مې په یو مجلس کې د الجزایر د کلتور له وزیر سره بحث کاوه او اعتراض مې پرې وکړ چې ولې د هیواد د ګڼو شعارونو په منځ کې اسلامي ټکی نه ښکارېږي، خو مارکسیستي او اشتراکي اشتهارات خورا ډیر دي. هغه وویل زموږ په نظر اسلام یعنی سوسیالیزم. بیا څو کاله وروسته د الجزایر د انقلاب د نمانځغونډې په ورځ بیا دغه هیواد ته تللی وم. شاید زرګونه شعارونه به مې لیدلي وي، خلک، محصلان، کارګر، بزګر او سرتیري کتار کتار روان وو او دغه شعارونه یې لیږدول. په دغو ټولو شعارونو کې چې اسلامي ټکی پکې لیکلی و، دا شعار و لا رهبانیه فی الاسلام، معنا دا چې په اسلام کې رهبانیت یا کهانت نشته. په ټولو شعارونو کې چې له اسلامي برخې انتخاب کړي و همدا و، هغه هم سلبي و، ایجابي نه. د هغوی له لوړ رتبه کسانو سره چې خبرې کوم، اسلام ورته سوسیالیزم ښکاري او په مابین کې یې هیڅ ټکر نه ویني. خو زموږ د هغه تفسیر مطابق چې دلته یې کوو، له سوسیالیزم سره د اسلام ښکاره اختلافات پکې وینو. اسلام داسې سیستم دی چې نه کپیټالیزم دی، نه سوسیالیزم او نه له لویدیځ نظام سره اړیکه لري، نه له ختیځ سره. دا یو مستقل او په ځان پورې مربوط جوړښت دی. هغه څوک چې اسلام په دغه یا هغه نظام پورې تړي یا یې ورنږدې کوي او یا یې بیخي یو رنګه ګڼي، تیروتلی دي. یاد مې دي چې په الجزایر کې دا کیسه د مکتب د تفریح د زنګ غونډې کوم. د شیعګانو مشر موسی صدر د کلتور له وزیر سره د اشتراکیت په هکله بحث کو. وزیر وویل زما په نظر اسلام یعنی سوسیالیزم. وروسته د عربو له ځینو لویانو سره جلسه وه چې هغوی بیا اسلام له کپیټالیزم سره مساوي وګڼه. د چې پوښتنه ترې وکړه د هغوی ځواب دا و چې قرآن کریم مومنان اصحاب یمین یعنی د ښي لاس کسان بللی دي. په قرآن کې اصحاب یمین په درناوي یاد شوي چې مسلمانان دي. د عربستان شیخ ویل چې ګورئ قرآن په خپله وایي چې موږ د ښي لاس کسان یو، یعنی کپیټالیستان یو.
امام موسی صدر ته به د دوی لپاره دا اثبات څومره سخت و چې له اصحاب یمینه د قرآن منظور کپیټلستان او دا خبرې نه دي. اصلا په هغه وخت کې د ښي او چپي په نامه ویش لا نه و شوی چې قرآن کریم رجوع ورته وکړي او اصحاب یمین او اصحاب یسار پکې یاد کړي. دا یوه لویه مغالطه ده چې د اسلام په مورید کې کیږي. غواړي اسلام هغه یا دغه لوري ته محدود او منعطف کړي. وړاندې مو د مجاهدینو د فلسفي شناخت په هکله وویل چې یوه تېروتنه ادعا وه چې پر اسلامي سوسیالیستي او مارکسیستي برداشت تطبیق کړی دی. یوازې دوی نه بلکې ځینې نورې ډلې هم اسلام د خپل برداشت په لوښي کې اچوي. یو انقلابي ځوان راځي او غواړي دا ثابته کړي چې قرآن له انقلاب پرته نور هیڅ نه دی. وایي جنګ مسلحانه دی، ووهه کش کړه او ټکی ټکی. یو عارف راځي قرآن تفسیروي او سراسر عرفان پکې پیدا کوي. یو عالم راځي او غواړي چې علمي پایله له قرآن واخلي. فیلسوف غواړي فلسفه له قرآن اقتباس کړي. حال دا چې اسلام یو متعادل مکتب دی او هر څه لري. که هر څوک راشي او وغواړي چې اسلام تر یوه ډله په تیره بیا یو خاص طرز فکر پورې محدود کړي، اشتباه کوي. په قرآني آیتونو کې انقلاب، شهادت او جهاد کلمې شته، عرفان شته، خدای پیژندنه هم پکې ده، علم او هر څه شته. پر دې اساس هغه لیدلوری خطا دی چې قرآن په یوه خاصه ډله پورې مختص کړي. زه له فلسفي لیدلوري دغه بحث پای ته رسوم. دغه مسایل چې تر دې ځایه بیان شو فلسفي بنسټ یې درلود. لکه وړاندې مو چې وویل یوه کامله ایډیالوژي باید درې بنسټونه ولري چې لومړی بنسټ یې فلسفي، دویم یې اقتصادي او دریم هغه یې حکومتي او سیاسي نظام دی. د جبر او اختیار په دوام. د جبر او اختیار په هکله مو هم خبرې کړې وي او په دې موضوع کې خورا ډیر کتابونه لیکل شوي، مګر تر اوسه د جبر او اختیار مسله هیچا هم بشپړه نه ده حل کړې. په دې موضوع کې یو ډیر ښه کتاب محمد تقی جعفری لیکلی چې جبر او اختیار نومیږي. په پښتو کې د استاد بهاءالدین مجروح د جبر او اختیار ډیالکټیک کتاب یادولی شو. دغه کتاب په دې مسئله کې خورا ژور غږیږي. موږ چې په دې برخه کې کومه خواونې وه هغه داسې تګلاره ده چې د پخوانیو له دریځ سره توپیر لري. دلته به بیا هم یو څه پر همدې موضوع تم شو. وروسته به د اقتصاد په هکله بحث ته راشو. البته دلته چې ځینو خبرو ته اشاره کوم اصلي ځای نه دی، ځکه خو لږ تیز پرې تیریږو. په فزیک او کوانټ میخانیک کې یوه ډیره مشهوره رابطه شته چې شاید د کوانټ میخانیک لوی فرمولونه د همدې رابطې پر بنسټ رغېدلي وي. زه د کوانټ میخانیک علم او فزیک دایرې ته نه ورننوځم. یوازې غواړم چې دا ووایم د اختیار په درجه کې د انسان د شخصیت د ضرب حاصل له یوه ثابت مقدار سره مساوي دي. د انسان د شخصیت د اختیار درجه ضرب د جبر درجه مساوي ثابت مقدار. وای د اختیار له درجې سره مساوي دی او ایکس د جبر له درجې سره چې پر انسان راج چلوي. که داسې په نظر کې ونیسو چې انسان پر دغه منحني واقع دی، که دا یوه نقطه وسطي وي او د خط له یوه سره یې ونیسو بیا تر بل سر پورې، که په محور کې پر یو بل عمودي خط وکاږو د دغه انسان شخصیت په دغه محور کې همدومره دی. یعنی که کامل انسان له پورته نقطې حساب کړو، مثلا 0 په سلو کې 10 په سلو کې انسان کامل دی. د جبر درجه د لاندې خط له یوې نقطې تر بلې پورې ده. او اوس که د یو انسان شخصیت کم وي یعنی حیواني درجو ته نزول وکړي، وینو چې دغه اندازه ورو ورو کته راځي او تر لاندې لیکې را رسیږي. څومره چې د شخصیت درجه راټیټیږي همدومره د جبر اندازه زیاتیږي او آن لا یتناهي ته خځیږي. په وروستۍ نقطه کې چې دغه منحني له دغه محور سره نښلي یا مماس کیږي، په همدې ځای کې د انسان شخصیت صفر ته ځي او د جبر درجه لا یتناهي کیږي، یعنی مطلق جبر او بشپړ حیوانیت ته ځي. د حیوان شخصیت صفر دی او پر همدې اساس مطلق جبر پرې حاکم دی. د منحني کښته خواته چې راځو د حیوانیت پر لوري میل پیلیږي. له بله پلوه که د عالي شخصیت پر طرف میل کوو، مثلا که انسان پورته خواته واقع کیږي، وینو چې د جبر درجه یې کمیږي. هر څومره چې له دغه ځای یعنی محور څخه پورته راځو، د شخصیت منحني چې په بېنهایت کې له محور سره مماس کیږي جبر صفر ته راځي او داسې نقطه راځي چې هلته انسان د صفر درجې جبر او مطلق اختیار خاوند دی. دلته انسان لکه حضرت علی کرم الله وجهه د شخصیت کچه غیر متناهي درجې ته رسیږي او جبر یې وړوکی کیږي. دلته ممکن هر څوک د خپلو لیدلورو پر بنسټ د یو شخصیت مثال ورکړي. د نفس د طبقاتو یا پړیو په اړه هم بحث وشو چې سلسله یې له اماره نفس شروع کیږي او په مرضیه او راضیه پای ته رسیږي. د مرضیه نفس په هکله مو ویل چې کټ مټ روح دی، یعنی انسان داسې ځای ته رسیږي چې واقعا له روح سره یو شان کیږي. په دغه وخت کې مطلق اختیار لري او نور نو د جبر حکمرانی پرې پای ته رسیږي. جبریون او اختیاریون دواړه کوښښ کوي چې د انسان جبر یا اختیار ثابت کړي، یا وایي چې آزاد دی یا مجبور دی او داسې نور. ما په دغه موضوع کې د ریاضي او فزیک لاره ونیوه.
زموږ منظور دا دی چې که انسان د حیوانیت درجې ته نزول وکړ مطلق مجبوریت ته ځي او که د اعلی ملکوت مقام ته لاره پیدا کړه مطلق اختیار ترلاسه کوي. شخصیتونه تقریبا د ماکسیمم او منیمم یا اعظمي او اصغري په حد کې حرکت لري. څومره چې د بني آدم شخصیت لوړیږي د اختیار مقدار زیاتیږي او د جبري کمیږي. د هماغو 7 مرحلو د ډلبندي پر بنسټ اماره نفس له محور سره د منحني د تماس له نقطې پیلېږي او کم کم تر دې ځایه یعنی پورته را رسیږي. د نفس عاقله ملهمه راضیه او مرضیه تر کچې ځي. مرضیه هغه ځای دی چې له محور سره بې نهایته سره مماس کیږي. په هر حال دا د جبر او اختیار په باره کې یوه نوې زاویه ده چې د دې برخې ډېرې ستونزې ورسره هواریږي. په تیره بیا هغه مشکلات حل کولی شي چې نور یې فلسفیان پر ځواب قادر نه دي، ځکه دوی غواړي انسان په سټاټیک او جامد حالت کې په نظر کې ونیسي او حل کړي، خو دا عملی نه ده. انسان په خپله بدلیدونکی دی او زرګونه پارامترونه لري، ځکه خو موضوع د حل پر ځای د ستونزې خواته ځي.